الرحیم څه مې پر والا کا ها فوټوشاپ وای صحیح ها پرونم دا هیلینګ برش وای کنه راځو نن وای نن چې برش وای دې څه وای برش ټول او پنسل ټول دا دواړه برشینګ لپاره استعمالي برای برشینگ استفاده میشه صحیح است کار ساده ازی است که یک چیز یک فایل یک سبر برش میکنه صحیح است یا وقت ما کلر چیز دی سمپل کار ده فور ایگزامپل زرا ازم سلیکت کوم دا پیکچر صحیح ده دا پیکچر سلیکت کوم او غینو پزنه او کلر اخلم کلر په دې باندې چولې دی سمپل کار ساده شي نمیشه است که عکس بعد و یک عکس چی میکنه پینت میکنه پینت کوي او عکس باندې کلر اچي خلاص نور باقی د دې یو بل کار هم دی هغې دپاره به زه داسې چالو کوم چې دا به لږ سټاپ کړم او یو پیکچر به ډاونلود کړم خب شروع شد خب میایم او عکس آواز میکنیم عکس سیاه‌سفید است صحیح است این عکس سیاه‌سفید است پیش ما سیاه کوالیتی خراب است ډېر خراب کوالیتی ده actual pixel print size ساز چقدر کلام کنن است بس دومره صحیح ده صحیح ده چه قسمی ده میتونین که چی کنین رنگا کنین صحیح است څنګه دا کولای شي د کلرفل کې دا کلر د پیکچر صحیح ده هغه په همدې ټول باندې کولای شي بس خلاص صحیح ده یو نیو پیج به دې ځینه واخلئ صفحه ناو میگیره صحیح است یا لیر ناو نیو لیر بعد از اون اینجا من این شکلش هست نه کلر گوشتی بگیرین از اینجا کلر والا کم چه ده کلر ده ده غاخی کلر ده صحیح ده فور ایگزامپل دا صحیح ده کنه دا اما غینو پس پر دلته براش حساب وکړه دې واخله لسه برش کې دا سایز رائټ کلیک دلته برش سایز دلته کې واخله کم یو دا 13 واخله صحیح ده 13 دی واخله غینو پس لک سایز وکړه او ځل راشه دا لسه برش کړه ستا چارجر نشته خو دا زما چارجر دی که هغه نږدې کېده موبایل دی صحیح ده دا به داسې برش کړي غلی شه لاندې لکه چې هغه زه به زه برش کړه بیا به یې څه وکړي بیا به یې دې کې وکار صحیح ده ښه دا وشو که نه دومره دا وشو او بس خلاص اوس به راشي دا بس چې دا کم دی دا به دې باندې کلیک کوئ نارمل اینجا کلیک میکنی سافت لایت سافت لایت کلیر صحیح شو او هغې نه پس دا به لږ زوم ان کوئ داسې زوم ان او دا برش بیا راواخلی سایزینګ وکړه په دې هغه بټن باندې د قوس واز باندې ګورئ صحیح دی دا والا دې سایډ ته راشه او دا لږ بره کړه دې ته راشه دا راواله کلر ډبل کېږي نه پې زه خیر هغې ځینې یو بل آپشن هم دی هغې ځینې به اوپیسټي کم صحیح شو بس خلاص وشو که نه اوس به راشي دلته کې دا دې باندې کلیک دا لاندې راغی دلته کې سور کلر به والي اوکې صحیح شو دا والا دا هم په دې شو کلیر ده اوس به څه کوئ دا به لږ زوم ان که دې چې کوم پکچر دی دا به سلیکټ کوئ سلیکټ شو که نه بیا دې خوا ته به راشي دې خوا ته دا هم سلیکټ کړئ ورسره اډ وکړئ صحیح دی اډ شو دا به زو فټ آن سکرین کې فټ آن سکرین شو که نه لاړ به شي دلته کې دا به سلیکټ کړئ دا لاندې لاندې دلته به لاړ شي اینجا بیا یې لازم چی کنین برش کلر بالانس کنټرول دی صحیح شو دا توسط ته څو دا اوس ګور دا پکچر شو را به شي دلته کې څو کې فلټن لایر تاسو ته مخکې ویل ده هغې نه پس به ډوپلیکیټ واخله
ډوپلیکیټ اوکې دا ستا دا شو دلته کې به دا لږ زوم ان کړې یو دی دوه او نیو اوکې صحیح ده دلته به څه وکړې دا به ریورټ کې فار ریورټ همدلته زوړ پکچر دی او دلته نوی پکچر دی صحیح دی دلته دا راواخله دې دواړو منځ کې فرق څومره دی دا زوړ سبق دی تاسو وړی دی دا خپل صحیح شو او دا واخله کټ تر څو ته ښکاره شي چې دې دواړو منځ کې فرق څومره دی کلیر شو دا ستاسو فوټوشاپ ایډیټینګ نننی سبق په چی باندې په دې برش باندې نور ساده کار د برش چی دی دا ګوره تاسو زه هر یو ټول سره تاسو یو ایگزامپل کار کوم لګیایم دا زده کوئ که نه دې ساده کار دا دی چې بس برش کوه خلاص باید چې مخکې ته تللی دی صحیح دی خو تاسو دپاره کلیر دی نور دلته کې بیا دې خپل موډس دي موډ چې ته وایي په دې خو پوهیاست موډ مثلا موډ دې ته وایي ښه زه راځم دلته فلټر دا به زه فلټر کوم صحیح دی دا به یو پکچر شي دواړه ټول اوس دلته کې راځو برش راخلم برش کې دې خپل آپشنز دي نارمل مطلب څه شی ده چې کوم کلر ده همدا کلر پرې ډایرکټ ورچوه صحیح ده که نه دا ګورئ ډایرکټ پرې ورچوي دا کلر صحیح ده دا زه 100 کومه دا ګورئ کلر پرې ډایرکټ ورچوي دې ته وایي چې نارمل موډ که زه وایم چې نه ماته دا واخله ګوره په دې شکل به راځي که زه ورته وایم چې نه ماته دا واخله اوور سافټ لایټ ګورئ دې شکل به راځي صحیح ده که نه ته وایې چې ماته څه وکړه ماته دلته راشه دلته کې چې واخله فار ایگزامپل لایټ واخله یا سکرین واخله په دې شکل به راځي باندې صحیح ده او که ته ورته وایې چې مثلا نه ماته مختلفه موډس دي یا مثلا ماته ملټیپلای واخله ملټیپلای کوم آپشن دی دا دی دا ګوره په دې شکل به راځي باندې صحیح ده مختلف موډس دي خو موږ تاسو نارمل استعمالو بیا اوپیسټي ته وایي ګوره یو ځل د کشک لاندې نه ښکاري که نه او که تا چې وکړه اوپیسټي دې واخیستله ګوره اوپیسټي دې کمه کړه کم دې کړه شل ځلې واکړه دا پټي کې نه د پاسه پرې رنګ راځي صحیح ده دا او دا آپشن بل دا فلو اوپیسټي یو شی دی خو فرق یې دا شی دی که زه دا کمه کړم که نه دونه مې کمه کړه نو یو ځل مې کشک کم دی دوه ځل راغلی ډکېږي دا ګورې ډک شو دا یې فرق دی خو که اوپیسټي کمه کړې دی که نه اگر اوپیسټي د کم کړه بوده 20 دفعه هم کې بیا یو بری پر نه وکړي صحیح سته دا یې دواړه منځ فرق دی پوه شو هلکه او دی باندې خو پوهیستی دا که دا ګورې یو کلیک مې کې بس نور زیاتېږي نه لږه زیات نه همیشه اگر مې روان کړم اوس یو کلیک کا صحیح دی بس زیاتېږي دا کلر صحیح ده ګوره صحیح دی دا ما سره څه تاسو نننی سبق څه شو برش ټول دا ما پکچر په دې باندې برش اني هاو راځو لاندې پنسل او برش یو شی لیکل دپاره یا کوم ځای جوړول دپاره دې سایز او ما سره ټیږي څنګه دی هغې سایز دی صحیح دی کلر دی ورکولی شي خلاص صحیح شو کلیر ده هماغه آپشنز دي خلاص نارمل موډ اخلئ چې اخلئ هماغه آپشنز دي صحیح شو دا موږ سره تاسو نننی سبق brush and pencil صحیح شو